سلامونه نیکې هیلې احترامات قدرمنو هېوادوالو د مظلوم غږ خیر بنسټ مسؤل یم. زه نن یو ځل بیا د یوه داسې خورکۍ څنګ ته راغلی یم چې خاوند یې شهید شوی دی، ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده. د دې څخه مخکې چې دغه خورکۍ احساسات تاسو سره شریک کړم، د دغه خورکۍ ویډیو شیر کړئ چې نورو بااحساسه وروڼو ته ورسېږي، چې خپل وس مطابق مرسته دغه خورکۍ سره شریکه کړي، چې الله جل جلاله له تاسې خوشحاله او راضي شي. له ما سره تر پایه ملتیا وکړئ او دغه خورکۍ احساسات واورئ چې څومره د ستونزو او مشکلاتو سره ژوند کوي. دروازه ماته کړله نور د ژغورلو لاره نه لرم خورکۍ تاسو ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره ژوند تېروئ، نو ستاسو خاوند هم شهید شوی دی. موږ راغلو تر څو ستاسې حال دغه وروڼو ته ورسوو چې خپل مخ مطابق مرسته تاسو سره شریکه کړي. خورجانې تاسو د خپل زړه حالات ووایاست هغه وروڼو ته چې اوس مهال ستاسې ویني او دوی خپل وس مطابق تاسې مرسته وکړي. اولګي ته مې دا زوی مې هر شی غواړي، نشته پیسې چې وایي دا ډېرې دې تېرېږي، غریبي ده چې شی نشته، زوی مې کالي نه لري، اختر کې همداسې بېکاره پاتې شو، هېڅ هم نشته. بس دغه یتیم دی، بس چې هر څه وسې کېږي سره مرسته کوي. ښه خورې خاوند یې په څه باندې شهید شو؟ خاوند مې اردو کې شهید شو او خاوند مې شهید شوی دا یو کال کېږي شهید شوی. دا چې خاوند یې شهید شوی د ماشومان تاته پاتې دي، نو دوی اختر کې داسې په حالات باندې اختر تېر کړی، څه احساس دې کولو چې نور خلکو به میوې هڅه درلوده؟ نه ژړا به مې کوله، مې څه به وکړو، بس الله راوستې د بچو مې هر شی غواړي، نشته پیسې چې ورته غواړي، څه به وکړو. بس دغه زوی مې هر شی غواړي، دا بچي مې کالي غواړي، نشته. خاوند یې یادېږي چې اوس به بېرته ستا ماشومان ته ولې نه ولې خاوند مې یادېږي چې د خلکو پلرونه کور ته شیان زموږ بچي ژاړي، مې څه شي کوي. ساله د خفګان هم دا دې اوس هم ستونزې ناسته خفه وي، څه زوی دی نو بچي مې دغه غواړي، موږ سره نشته وسه څه شي ورته ووایم. د هغه وروڼو څخه څه غوښتل لري چې اوس مهال ستا ویډیو ګوري؟ موږ سره بس وروڼو مرسته چې هر څه وسې کېږي مرسته الله کوي، هغه مرسته کوونکی نورې شی هم نشته، غریبي ده راغلې شی هم هم ژړېږي درد مې د زړه دروازه ماته کړله نور خاوند یې یادېږي ورته دردېږي؟ ولې نه یادېږي، دا اوس هم د خفګانه ډاکټر ته چې لاړو پیسې نه وي چې دوا مې واخیستې، دا د خفګان کړې غاړې بس څه به وکړو، خفګان نه که د خورجانې هغه وروڼو ته چې مسافر دي دعاګانې کوئ، انشاءالله تاسې به ډېر ژر ستاسې مرسته وکړي. قدرمنو هېوادوالو تاسې د دغه خورکۍ غږ واورېدو چې څومره ډاکټر ته لاړم پیسې نه وي چې دوا مې اخیستې. تاسې وګورئ چې څومره د ستونزو او مشکلاتو سره دغه خورکۍ ژوند تېروي، چې خاوند یې شهید شوی دی او دغه اولادونه دغه حالات کې دي. تاسو په خپله په سترګو ولیدل، په اختر کې جامې هم دوی دومره پیسې نه لري چې صابون واخلي دغه ګلالۍ ماشومانو د جامې ومینځي. تاسو وګورئ چې په څه حالات کې دي. نو په ټولو وروڼو باندې غږ کوم چې راځئ خپل وس مطابق مرسته مو شریکه کړه دغه بېوزلو افغانانو او کونډو یتیمانو سره. د یتیمانو په سر چې لاس تېر کړي نو قیامت په ورځ به تاسې الله جل جلاله د عرش د سیوري لاندې به وساتي، ځکه د یو یتیم د ژړا سره عرش ښورېږي. دومره ثواب لري چې یوازې پرې لاس کش کړي. نو که تاسو خپل وس مطابق مرسته مو شریکه کړه نو الله جل جلاله به له تاسې ډېر خوشحاله او راضي شي. که غواړئ چې مرسته مو دغسې خویندو ته ورسېږي چې د سترګو څخه اوښکې وچې شي، نو خپل مرستې مو مظلوم غږ خیر بنسټ ته وسپارئ. د مرستې لپاره زما د وټساپ شمېره ده 080 شپږ شپېته شپېته 942. نور مو هم نسم خوشحاله او آباد اوسئ. ستاسې د بریا او د مرستې په هیله ژوند کولو لاره نه لرمه ړنګ شوم دا ستا له جدایۍ